بسم الله الرحمن الرحیم. دغه ویډیو د مفاهمې په اړه دی. تاسو ګورئ چې انسان چې د خبرې په هغه ماشومان دوه کلنۍ کې خبرې زده کوي، وړوکی لکه واړه ځینې نومونه زده کوي، خوراک او ځینې وړې وړې ټوک ټوک خبرې کوي. خو خبره دا ده چې ښې خبرې څنګه وکړو، هغه داسې خبرې چې په ټولنه کې ځای پیدا کړو، په دفترونو کې ځای پیدا کړو، یو ډیل ښه ډیل ترسره شي. نو دغه مضمون چې ویل کېږي کمیونیکیشن خورا مهم مضمون دی. دا واقعا لکه ډېر کمپلیکیټډ مضمون دی، کېدای شي د الجبرا کالکولاس دغه مضامینو نه سخت وي ځکه هغه فکس شیان دي زده کېږي. خو دغه شی چې دی لکه یو چا سره په یو ځای کې د یو موضوع په باره کې څنګه خبره وکړم، د یو مشکل په باره کې یو چا ته څنګه قناعت ورکړم، دا ډېر سخت کار دی. کله کله څو ورځې وروسته تا ته ښه خبره په ذهن ته راشي چې کاشکې دا خبره مې تېره هفته په هغه مجلس کې کړې وای، یا دا خبره مې په هغه مجلس کې په دغه ډول سره ترسره کړې وای. نو په دغه ویډیو کې د کمیونیکیشن په باره کې ځینې راهنمودي خبرې دي چې هغه تر بحث لاندې نیسو. نمبر 1، be first to say hello. د یو مسلمان په حیث باندې باید موږ په سلام اچولو کې لومړني وو، او د سلام خواله دا دی چې دې سره هغه لومړنی کمیونیکیشن چې شی کېږي شروع کېږي. څوک چې زړور وي، جرأتمند وي، هغه لکه هغه سلام کولو کې چې شي وي هغه معلومیږي، هغه د سلام انداز معلومیږي، هغه سلام نه ته پوهیږي چې دا سړی څه شی غواړي. دغه د سلام اچولو خپل هدف وي. ځکه مثلا په یو ځای کې خلک په ډوډۍ ناست وي، ته په هغوی باندې سلام اچوي، هلته سلام دا نه وي چې لکه بس فقط وعلیکم السلام سره دغه ځواب شي. هلته هدف دا وي چې زه وږی یم ما ته ځای راکړه. یا کله کله سلام که ته مثلا یو چاته اچوي، مثلا د شپې مهال لکه 11 بجې د په کوڅې کې تېرېږي، یو کس دی ولید چې یو تورې پایې شاته ولاړ دی او د تېښتې بله لار هم نشته دی او په ده باندې سلام اچوي. دلته سلام چې دی هغه سلام نه وي چې موږ یې فکر کوو که نه، چې موږ یې په نورمال ډول خلکو ته اچوو. دلته سلام چې دی لکه تا شر نه پناه غواړم، څه زیان به خو نه راته رارسوي. دویمه خبره کمیونیکیشن کې چې دی انټروډیوس یور سلف، خپل ځان چې دی هغه معرفي کړه. کوم مجلس ته ځې یو چا سره، خو دا فرق کوي. لکه که په انټرویو کې ځان معرفي کوي، په یو غونډه کې ځان معرفي کوي، یو چا سره د سړک په سر ځان معرفي کوي، دا فرق کوي. خو ضروري لکه په هر ځای کې باید د همغه حالاتو او د کس مخاطب په نظر کې نیولو سره ځان معرفي کړي. موږ دغه معرفي کول یو څه کله کله بې خونده شي. موږ وایو چې ما نوم احمد ولد محمود د پکتیا ولایت د جزیریوب ولسوالۍ د شریف کلي، داسې اوږده، او زه د افغانستان یم. که انټرنیشنلي بیا موږ ځان معرفي کوو، بیا وایو موږ د افغانستان یو. تاسو پوهېږئ چې افغانستان په وجه کې مهات هېواد دی او هلته 10 کله جګړې روانې دي. اوس هم بس داسې نه دومره اوږده هغه به نه کوئ. لکه کله کله خلک درته وایي زه تا تذکره نه غواړم یا تا سی وي نه غواړم، بس خو راته وایي نوم دې چې شی دی دلته څه کار کوي، دومره راته وایي، بس همدومره چې شی دی ما لپاره مهم دي. دریم چې دی هغه کسان په کمیونیکیشن کې ښه ځلېدلی شي یا د خلکو زړونو ته لار پیدا کولی شي چې هغه یو څه ټوکې ټکالې زده وي، یو څه سنس آف هیومر ولري، یو څه فن وي، یو څه مزاحیه وي، یو څه مسخره وي. یو وخت کې جنگي فلمونه خلکو ډېر زیات لیدل، بیا هغه ټرند چې و هغه دغه فني فلمونو ته واوښتېده، ډرامو ته واوښتېده. لکه اوس هغه ډرامې چې هغې کې لږ طنز زیات وي، لږ فني مسخره وي، خلک یې خوښوي. خو اوس وخت کې چې دی بیا هم لکه خلک سیریس جدي شیان غواړي وګوري. خو د هغې څنګ کې تر اوسه پورې طنزو او فن بودن چې دی خپل هغه حیثیت یا خپل ځایګی چې دی له لاسه نه دی ورکړی. سنس آف هیومر چې دی ته باید مقابل جانب ته توهین ورکړې ونه کړي، کوم قوم ته، مذهب ته، چا نوم ته، شخصیت ته ورکړي باید چې ونه شي هغه مسخري ونه شي. بس لایټ ټوکې وي چې هغه مجلس سره موضوع سره تړلې وي، هغه مجلس سره تړلې وي، چې هغه موقع ته یو څه هغه خوشګوار موډ چې شي کې ور اضافه کړي. نور باید داسې نه وي چې هغه لکه په مقابل جانب باندې بده ولګېږي. بل خلک هم باید ولیدل شي چې دا خلک چې دي د ټوکو سره بلد دي او ټوکو سره بلد نه دي. ځینې مهال کې ته ټوکه کوي او هغوی بیا دا خبره تر مذهبه پورې کش کوي، د کفر ټاپه کې دا شی در باندې ولګېږي او بیا نو خبره غټېږي. نو ته خپل ماحول ته، خلکو ته باید وګورې او ټوکې وکړې. کله چې پرزیدنت بوش باندې کشر بوش باندې عراق کې هغه د بوټ ګذار وشو د ژورنالست لخوا، نو هغه وخت کې د سخت فشار لاندې و. هغه سره نور المالکي څنګ کې ولاړ و، هغه هم تر سخت فشار لاندې و، ځکه دلته یوې خوا نه چې و بوش رخصتېده او داسې مجلس ته، خدای پامانۍ مجلس ته، هغه له واشنګټن راغلی و بغداد ته، او هغه هم په بوټ باندې ولګېده. نو بوش دغه وضعیت د کنټرول لپاره هلته وایي هغه د بوټ لمبر مې چې دی په یاد دی لاس یعنی په دغه ټنس حالت کې چې یو سړی توهین شوی دی، ذلیل شوی دی، رنګ یې تک سور اوښتی دی، د مجلس هغه ټول هغه خوند پکې شوی دی، او هلته یو سړی داسې یو ټوکه کوي چې بیخي هغه وضعیت چې شي کې نارمل کې.
بل خبر دا دی چې practice different ways of starting a conversation. د خبرو د پایل لپاره باید د مجلس او خلکو ته په لیدلو سره ته باید د پایل لپاره بیلابیلې اغېزناکې لارې چارې ولرې. که یو مجلس وي نن سبا په افغانستان کې او ته هلته ځې لکه وزارت ته ورځې یا په مجلس کې خبرې کوي او هلته ډېر خلک ناست وي، نو ښه خبره دا ده چې د خدای د حمد و ثنا څخه یې پیل کړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وبعد. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. څنګه یو آیات هم ورولې. که چېرته په داسې مجلس کې هلته بیا د یمون دیندار هغه نه وي، لکه دیندار خلک نه وي، مطلب افغانان نه وي یا نور خلک وي چې هغه مذهبي موږ سره تفاوت لري، نو کولی شي چې بسم الله شارټ وایي یا چې د ګډ مارنینګ ګډ افټرنون ګډ ایونینګ سره پیل کړي. موږ یو ځل بینکاک کې ټریننګ وو، موږ سره یو ټرینر وو، هغه موږ پارټیسپینټ زیاتره بودیست یا هغه وو د کرسچنز وو. نو موږ دغه ټرینر چې دی ورته شروع وکړله چې نحمده ونستعینه ونستغفره ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بیخي وګدا کړله. نو بیا په اخر کې ما ول چې لکه ته څه کوي دا خلک مسلمان ول ځکه دا خواله ته په د هغه باندې حمد و ثنا باندې نه پوهېدل، یعنی او یو کله کله داسې شي چې د اوپننګ خلکو ته خسته کن شي چې یاره خو دا څه وویل، ترجمه کولی هم نه شي، ځکه ځینې شیان چې دي هغه ترجمه کېږي هم نه چې خو څنګه ورته ترجمه کړو. نو ماحول ته په لیدلو سره چې شی باید وکړې. یا که ته بامیانو ته ځې هلته خلکو چې دي هزاره کمیونټي دی او هغوی سره که ته پیل کوې نو کولی شي چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد درود شریف باندې مجلس خلکو سره چې شی کړې شروع کړي. پنځمه خبره دا دی چې ښه کمیونیکیټر هغه کس دی چې هغه د خپلو مخاطبینو نومونه په یاد کې پاتې وي یا د هغوی نومونه یې زده کړي وي یا د هغوی نومونه چې دي هغه د مجلس دننه چې شی کوي لکه نوټ یې کړي یاداشت یې کړي. دا ښه پوینټ دی. لکه څومره چې ته د بل کس نوم زر زده کوي هغوی فکر کوي چې والا دا تیز سړی دی، دا چې دی سمارټ دی، کویک لرنر دی، دا چې دی ښه نتیجه ورکوي. بل داسې دی چې د نومونو ته متوجه اوسئ. ځینې ټولنو کې چې دی په اول نوم باندې کیدای شي یو کس خفه شي، لکه افغانستان کې یو چاته اصلي نوم اخلي نو بیا یو څه هغه کېږي. موږ دلته په کورنۍ کلتور لرو که نه چې میرزا دی، اجي صاحب دی، کاکا دی، نه داسې بابا دی، داسې هغه لرو کورني. او یا چې دی تخلص باندې بیا موږ خوشحالېږو چې مثلا تخلص یو چاته واخیستل شي. خو دا باید وګورئ چې په کومې ټولنې کې کوم نوم باندې خلک خوشحالېږي چې هماغه بیا ورته واخیستل شي. یو مشر سړي ته د ګرانه لفظ استعمالوي یا جانه لفظ استعمالول چې دی دا بې خونده دي. دا کابل کې خلک کوي ځینې لکه بیا موږ پښتانه چې هغه پریکټیس کوو موږ سره بیا بیخي بې خوندي رامنځته کوي. او بل شپږمه موضوع دلته دا دی چې که چېرته د یو کس نوم دې هیر شوی وي نو د دې په ځای چې ورته جي جان غوره به وي چې بیا پوښتنه ترې وشي چې وبښئ تاسو نوم رانه هیر شوی او که بیا راته ووایئ. دا به غوره وي. په د ښه کمیونیکیشن لپاره اومه خبره دا دی چې کوم مجلس کې تاسو برخه اخلئ نو هلته خپل افیکټیو لیسننګ چې دی لکه په نمایش کېږدئ هغه څنګه چې یو دې لپاره چې مجلس کې ډېر هغه واوسئ، محبوب واوسېږئ. نو موږ کله کله موږ مجلسونو کې کوشش کوو چې ټول وغږېږي او ټول خپل هغه لیاقت چې شی کې ډیمونسټریټ کړي. نو دا ښه کار نه دی. خو بیا هم لکه ځینې وخت چې دی باید موږ مقابل جانب ته ډېر زیات احترام وکړو چې هغوی هم د خبرو کولو حق لري او خبرې چې کوي هغوی ته باید د زړه له کومې غوږ ونیسو. او بیا ځینو مجلسونو کې خو ته یا نوټ هم نشي اخیستلی، ورق هم نه وي، نوټ چې شی نه وي، نو څنګه غوره به دا وي چې ته بیا په دغو مجلسونو کې د ځینو خلکو ځینې مهمې خبرې چې تا په فکر مهمې وي هغه د خبرو کولو کې لکه ډاکټر صاحب چې وویل دا موضوع یا مثلا انجینر صاحب چې هغه موضوع ته اشاره وکړله هغوی فکر کوي چې والا دا سړی جدي ما خبرو ته متوجه و نو بیا یې تاسو خبرو کې ډېر زیات دلچسپي هم ښیي، غوږ هم نیسي او بیا چې دی لکه هغه احترام کچه هم تاسو په مقابل کې ډېرېږي. اتمه خبره دا ده په کمیونیکیشن کې چې کله چې تاسو یو چا سره مجلس کوئ نو دا توقع مه لرئ چې خلک به تاسو خبرې په شاید و باید هم غوږ ورته نیسي او هم به یې درسره مني. خدای پاک لکه څنګه چې څیرې مختلفې پیدا کړي همدارقم نظریې، ذهنونه، عقیدې، باورونه دا ټول مختلف دي. نو که یو چا در سره مجلس کې مخالفت کوو نو هغه داسې نه دی چې یا تاسو توهینوي، کیدای شي د هغه معلومات په هغه ساحه کې له تا څخه زیات وي، د هغه تجربه متفاوته وي، یا چې دی هغه معلومات په یو بل ډول سره هغه انټرپریټ کړي وي، یا چې دی هغه په بل ډول سره یې لوستلي وي، یا هغه ته ذهنا دغه معلومات بل ډول ورسېدلي وي. نو داسې مه کوئ چې بیا کینه ورسره ونیسئ او د هغه کس چې شی وکړئ مخالفت نهمه خبره په کمیونیکیشن کې دا دی کله چې تاسو په مجلس کې خبرې کوئ، میټینګ کې خبرې کوئ،
داسې خبرې وکړئ چې هغه خلکو ته نوي وي، تکراري نه وي، زړې نه وي، څو ځلي تر سره شوي نه وي، نو بیا به مو خبرو ته غوږ نیسي. او که هسې نه وي بیا چې دی خلکو نه توقع مه لرئ چې هغوی تاسو ته غوږ نیسي. او لسم په کمیونیکیشن کې باډي لنګویج دی چې ته باید نه یوازې دا دی چې خلکو هغه کلمې چې دي، ګوري کلمې معنا نه لري، دا مونږ یو چې کلمو ته معنا ورکوو. که زه یو چا ته وایم چې I love you I love you I love you، نو دلته به کومې جملې I love you معنا ورکړې وي که نه. نو که چېرته ته یو سړي ته وایي I love you، نو دا اوس څه رقم I love you دی؟ نو دا مونږ یو چې جملې ته چې څه ورکوو معنا ورکوو، او دغه جملې ته معنا ورکول یا کلمې ته معنا ورکول چې دي تا د فیشل ایکسپریشن دی، تا جسچرز دي، پوسچرز دي، دا ټول چې شی کوي تا د کلمې معنا چې شی کوي هغه ډیفاین کوي. بل یو لسمه موضوع دا دی چې کله چې تاسو هڅه وکړئ به حیث یا ګډ کمیونیکیټر ان افیکټیو کمیونیکیټر چې په د نن سبا دغه د ورځنۍ چارې دي په دغه کې باید د تاسو معلومات ډیر زیات اپډیټ وي. کله کله زه تلویزیونونه ګورم او ځینې کسان تلویزیوني بحثونو کې چې خبرې کوي معلومات ډیر زیات زاړه وي، بې خونده وي. یا تاسو د سوشل میډیا کې مونږ وګورئ ځینې کسان چې دي د 2008 کال 8 کال 9 کال چې دي پوسټونه چې دي هغه شیر کوي او هغه دومره زوړ وي چې لکه اوس وخت کې هغه پوسټ چې دی هېڅ خپل هغه معنا چې شی کړی وي له لاسه ورکړي وي. نو کرنټ افیرز کې ځکه موږ دغه ورځنۍ چارې هم داسې دي چې ته باید ورکې دقیق معلومات ولري، ښه معلومات. او بل داسې دی چې موږ ټولنه کې خلکو موږ ته سترګې وي، ځکه موږ ایجوکیټډ طبقه یو، نو خلک غواړي چې پوه شي چې یاره انجینر صاحب سره به تازه معلومات وي، ډاکټر صاحب سره به تازه معلومات وي. هغه هم چې بیا انجینر صاحب او ډاکټر صاحب سره تازه معلومات نه وي نو بیا څه خوند کوي. دولسمه خبره د افیکټیو کمیونیکیشن یا دولسم اډوایس دا دی چې که چېرته تاسو غواړئ چې ښه کمیونیکیټر واوسئ نو د نورو په خبرو کې دلچسپي وښیئ او هغوی ته دا نمایان کړئ چې تاسو واقعا هغوی په مجلس کې د زړه نه مو غوږ نیولی دی، زړه نه مو ورکې برخه اخیستې دی او زړه نه خبرې چې شی کوئ بیا داسې نه چې ناست هلته وي او سوچ مو بل ځای کې وي. نو په حیث ګډ کمیونیکیټر دیارلسم اډوایس دا دی چې کوشش وکړه چې خپل ملګرو نیټورک سره تل اټاچ پاتې شي. اټاچ څنګه پاتې شي؟ یا د فیسبوک له لارې، یا د واتس اپ له لارې، یا د میسنجر له لارې، یا د موبایل کال له لارې، یا چې د میسج له لارې. په هفته کې 15 ورځو کې 20 ورځو کې یو هلو هاو ار یو، څنګه یې، کور، فامیل، واړه زاړه، کاروبار، دا پوښتنه خلکو سره ډیر لکه خپل ملګرو ته چې موږ ورته ضرورت لرو په کاري ساحې کې، یا چې داسې ملګري دي چې هغه موږ ژوند بیا غیر له هغوی نه کېږي. نو ښه خبره ده، بیا داسې نه شي که نه، کله کله داسې کېږي چې کله موږ ته ضرورت شي بیا هغه سړي ته میسج کوو. نو 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 وقتاً په وقتاً چې بیا سړی داسې احساس ونه کړي چې والا نن ماته ضرورت دی او د نن چې کړی دی میسج چې ماته کړی دی. څوارلسم اډوایس دا دی چې کله مو چې خلک ولیدل چې ښکلې جامې اغوستې دي یا یې ښه آرایش کړی دی، آرایش ښځې او سړي مهم نه دي، لکه ښه بوټان یې اخیستي دي، ښکلي موټر نه راښکته شو، ښه عطر یې لګولی دي، نو هغه تاسو اپریشیټ کړئ، یو څه نظر پر کړئ ماشاءالله ښکلې جامې دي. ځکه اوس موږ جامې خو هم چې اغوندو بل چا لپاره یې اغوندو که نه، که هغه ښځې دي که سړي دي. نو بیا چې یو سړی یو وایي درته، ځینې خلک درته وایي رنګ دې سره کم شوی دی، قواره دې سره کم شوی دی، دلته خو دې ګونځې پیدا شوي دي. که ګونځې پیدا نه وي هم چې دا خبره وکړئ دې نه وروسته بیا چې شی کېږي پیدا کېږي. 15 اډوایس دا دی چې د خبرو پایل او د خبرو پای مو باید ډېر زیات جالب وي، هم ځکه عموما خلک چې دي هغه فرست امپریشن او لاست امپریشن کې چې دي هغه لاست امپریشن ولې وایي، دا خبرې چې په ذهن کې پاتې کېږي. نو تاسو باید داسې خبرې وکړئ چې هغوی چې کله تا مجلس نه رخصتېږي تاسو په باره کې باید پوزیټیو اټیټیوډ د هغه په ذهن کې رامنځته شوی وي. شپاړسم اډوایس او آخري اډوایس د افیکټیو کمیونیکیشن لپاره دا دی. شپاړسم او آخري اډوایس دا دی چې هر مجلس چې باید د هغه مجلس د خلکو مطابق او د هغه د مجلس د رنګ او بویو مطابق باید ته آمادګي نیولې وي او ذهناً ورته تیار شوی وي. لکه بې آمادګۍ هېڅکله نه، او که نور سخت وي هغه موبایل کې هم تاسو یاداشتونه اخیستلی شئ چې کوم ځای نه پیل کړم، کومې خبرې وکړم. ځینې بې ځایه خبرونه باید چې وشي ډډه وشي چې بیا سړی ورباندې وروسته ځورېږي. ډېره زیاته مننه.